په هرات کې د ګرځندوی صنعت د فرصتونو او ننګونو په اړه سیمینار جوړ شو. دغه پروګرام چې د هرات ولایت په تاریخي او سیاحتي چاپیریال کې د شنو نیالګیو د دودولو په موخه د یوه خصوصي تولیدي شرکت لخوا په لاره اچول شوی و. په ترڅ کې 1500 نیالګي د هرات تاریخي او ګرځندوی سیمو ته ورکړل شوي وه. ما انشالله روی از این برنامه بیشتر کارهای داریم و بیشتر در بخش صنعت گردشگری در ولایت هرات و بیشتر در بخش سرسبزی ولایت هرات که بتونیم مستر خدمت در بخش تولید صنعتی که داریم و بتونیم در کنار از این بخش سرسبزی و گردشگری هم انشالله که گسترش بده. خو د دغه پروګرام ګډونوال د ګرځندوی صنعت د ودې او د نیالګیو کښینولو کلتور د ودې ورکولو په موخه د دا ډول سیمینارونو جوړول اړین ګڼي. خیلی برنامه خوب و مفیدیه و قدم نیکیه. همونطور که صنعت گردشگری یک صنعت درآمدزا و مهم در سطح جهانی و خیلی از کشورها از این طریق تونستن به اصطلاح تعالی و تغییر به اصطلاح برای خود برمغان بیارن. برای کشور ما شما خیلی مهمه چون ما بدای تاریخی زیاد داریم. په دغه سیمینار کې د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس هم د اسلامي امارت له لوري په هیواد کې د ګډو اسانتیاوو د برابرولو په اړه خبرې وکړې. افغانستان اوس یو د امن کور ده. افغانستان جوړ شوی ده. په افغانستان کې هیڅ مشکل نشته. که شپه وي او که ورځ وي په زرګونو خارجان راځي او د افغانستان له جاذبو نه دید کوي. د افغانستان تاریخي مقامات ګوري. د افغانستان اسلامي امارت په همدې متعلق کار کړی ده. د یادونې وړ ده چې د هرات ولایت صنعتکارانو تل د دغه ولایت د پرمختګ او زرغونتیا په بېلابېلو برخو کې فعاله ونډه اخیستې ده.